په دې آیاتونو کې د انبیاو هغه میشن بیانېږي، طریقه بیانېږي، لاره بیانېږي چې انبیاو څنګه دعوت کول. انبیاو ګوره اول دعوت له مشرانو را شروع کړی. تاسې ګورئ ثم بعثنا من بعدهم موسی بآیاتنا الى فرعون وملئه. موسی علیه السلام مو چاته راولېږل؟ فرعون ته او د هغو هغه وزیرانو امیرانو ته. اول به له مشرانو نه خبر را جوړوي، اول به مشرانو ته کینې، لا سردارانو سره به خبر کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت، د نبی علیه الصلاة والسلام تاریخ سم تاسې راوګورئ. هغسې به چېرته یو ښاریې یو وطن ته ورغی، اول به یې مشرانو ته دعوت کول. ځکه مشران چې سم چې دا کشران خپله سمیږي، او کشران چې ته څومره هم سم کې، مشران چې خراب سي په یوه ورځ کې هر څه خرابوي، ټوله کیسه به در ختمه کړي. د انبیاو طریقه دا وه چې اول به هغه د قوم هغه مشرانو سردارانو ته ورتلل. نو هغو ته ورغی. وقال موسی یا فرعون، موسی ویل ای فرعونه زه رسول یم استازی یم له جانب د رب العالمین نه، د الله له طرف نه تا ته راغلی یم. نو فرعون چې دا دعوت را شروع کړ. دویم که هغه مشرانو امیرانو که ایمان راوړ خو فهو المطلوب، ډېره ښه خبر ده. په یو ملک کې چې پاچا امیر مشر هغه مسلمان چې ایمان راوړي، خو نور به هغه اسلامي نظام جوړ کړي، همدغه مقصود ده کان. نو نور به کلاره کلاري چې خبر به ختمه سي. خو که هغه ایمان را نه وړ لکه فرعون غوندي، هغه په کفر او په خپله ګمراهي باندې ټینګ ودرېدو، بیا به ته څه چل کوې؟ بیا به ته هغه مؤمنان جنې راوباسې، بیا به هجرت کوې، بیا به ورته وایي غریبان مؤمنان پرېږده دا کوم چې ایمان یې راوړی چې زه دا بوځم اسلامي نظام ورته جوړ کړم. لکه موسی علیه السلام قصه کې به راسي، هغو بیا بني اسرائیل له مصر چې راوایستل. نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانان صحابه کرام له مکې مکرمې نه څنګه کړل؟ وایستل. چېرته بوتلل؟ مدینې منورې ته. بیا به دا خلک راوباسي، بیا به هلته وخت نه تېروي، کامیرانو وزیرانو ایمان را نه وړ. بیا دا خلک به راوباسي، هغو ته به اسلامي نظام جوړوي. دا د موسی علیه السلام ورته وایي حقیق زه مناسب یم علی ان په دې لا اقول زه به نه وایم په الله الا الحق مگر حق خبري. قد جئتکم ما تاسو ته راتلل کړي ببینة په واضح دلیل من ربکم له جانب د رب ستاسو. فارسل معي بني اسرائیل، راولېږه له ما سره څوک؟ بني اسرائیل له ما سره راولېږه، راخوشي که زه دا بوځم شام ته، له خپل ظلم له کفر نه د تا نجات ورکم، اسلامي نظام ورته جوړ کړم. دا عزتمندو دا بعضې خلک دي نن سبا وایي دا ملایان دا څه په سیاست باندې پوهېږي. تاسې له نظام له حکومت سره څه کار د خپل جومات کې کینی کانو مسلې کوئ، خیراتونه زکاتونه خورئ کانو، تاسې څه کار د نظام ده. دا بعضې دا ټول د امریکې د فرعونیانو د هندوانو د یهودو د نصاراو ایجنټان دي عزتمندو. دا خبر به څوک نه کوي. د عالم دین دا مسؤلیت ده چې هغه به خلکو کې نظام راولي، اول به نظام را ټینګوي. موسی علیه السلام ولې ورته بني اسرائیل ما ته راخوشي که؟ خورې به ګرځېدو په مصر کې، کور په کور باندې دعوت به چلول. ولې ورته بني اسرائیل راوباسه که نه زه اسلامي نظام ورته جوړ کړم. هغه به تا سره دلته په کفر کې نه اوسېږي، زه بیا د الله له طرف نه راغلی ولې یم. نو دا خبر چې څوک کوي چې په اسلام کې سیاست نسته، په سیاست کې اسلام نسته، دا ډېر لوی کافر ده، ډېر لوی ګمراه ده. په اسلام کې نظام نسته، اسلام بس او دس د لمونځ د روزي دي. اسلام کې نظام سته، اسلام کې به خلک له ظالمانو چې راخلاصوي، خلکو ته به اسلامي نظام جوړوي، الهي نظام به جوړوي. دا د انبیاو غوښتنه وه، انبیاو د همدې لپاره میشن چلول چې خلک له ظالمانو چې راخلاص کړي، هغه د الهي نظام لاندې هغوی وګرځوي، د الله احکام پې باندې تطبیق جاري کړي. موسی علیه السلام بیا هجرت وکړو، وروسته قصه راځي. نبی علیه الصلاة والسلام هجرت کړی مدینې منورې ته، هلته خپل اسلامي نظام ورته جوړ کړو، الهي احکام یې جوړ کړو. هلته به بیا د غله لاس پرې کېدو، هلته به په زاني باندې حد جاري کېدو، په شرابخور به حد جاري کېدو، بیا به جهاد کېدو، بیا به قتال کېدو، صدقات به راټولېدو، په غریبانو به تقسیمېدو، دا به کېدو. دا نو له دې نه معلومه سوه چې انبیا میشن دا و چې هغه خلک له ظلم نه راخلاص کړي، له کفري نظام نه او الهي نظام لاندې هغو ته یو ژوند ورکړي. دا د انبیاو میشن و. تر همدې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې د دعوت و تبلیغ موږ تاسو ته دوه اصول بیان شو. یو اصل دا چې دعوت و تبلیغ به له بره نه را شروع کوو، له امیرانو وزیرانو له دې. او بل دا چې دعوت و تبلیغ د انبیاو په طریقه دا به د دې لپاره وي چې خلک
تر اسلامي نظام لاندې واقع کو موږ به نظام ته کار کوو خلکو ته به اسلامي نظام جوړو که چا امیرانو وزیرانو نه منل بیا به دغو مقابل لغو چې به راوځو دغو مقابله کې به قیام کوو بیا وروسته راځي جهاد به کوو دغو ظالمانو کافرانو دغو مقابل کې به جهاد کیږي جګړه به کیږي بیا به شهیدان کیږي بیا به قصه کیږي تر څو نظام جوړ سي دا وارسل معي بني اسرائيل بس تترم دي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا